د بشري حقونو د څار سازمان طالبانو پنجشیر کې ملکیان بندیان کړي او ځورولي. د بشري حقونو د څار سازمان په طالبانو تور لګوي چې په پنجشیر ولایت کې عام خلک بندیان کړي او ځورولي دي. په راپور کې راغلي چې د طالبانو ځواکونو په پنجشیر کې یو شمېر ملکیان په دې تور ځورولي او بندیان کړي چې دوی د یوې مخالفې وسلوالې ډلې ملي مقاومت جبهې سره اړیکې لري. د بشري حقونو د څار سازمان د اسیا برخې مرستیالې پاتریشا ګیسمن ویلي چې طالبانو په پنجشیر کې د مقاومت د جبهې د جګړې په غبرګون کې د خلکو په وهلو ټکولو لاس پورې کړی. ګیسمن اندېښنه ښودلې طالبان په خپلو لیکو کې د جدي سرغړونو عاملینو ته په سزا ورکولو کې په ناکامۍ سره ډېر ملکي وګړي له خطر سره مخ کوي. د بشري حقونو د څار سازمان په راپور کې د جون په لومړۍ کې د خنج ولسوالۍ د 80 تنو ملکي وګړو د نیول کېدو پیښې ته اشاره شوې.